السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. موږ مخکې درسونو کې یو څو جملې ولوستل. اوس په دې درس کې هم د بیزوان یعنی ضرورت لرم او ضرورت نه لرم په باره کې خبرې کوو چې موږ څنګه کولی شو چې په فرانسوي کې وایو چې زه دې شی ته ضرورت لرم او دې شی ته ضرورت نه لرم. دا دوه کلمې موږ زده کړو. دویم زه دا لرم زه دا نه لرم. j'ai pas j'ai besoin je n'ai pas besoin. مثلا زه ضرورت لرم زه ضرورت نه لرم زه لرم زه نه لرم. د څلورو کلمو په باره کې موږ دې درس کې خبرې کوو او سره د مثالونو زه تاسو ته تشریح کوم. امید لرم چې درس به مو خوښ شي او راځي چې درس شروع کوو. مخکې له دې چې درس شروع کوو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر وخت مونږ یو ویډیو شیر کړو تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو هغه ویډیو ووینئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې هر ملګری ته ورسیږي. هغه ملګري چې مونږ سره ایډ نه دي هغه هم وکولی شي چې وویني. تاسو کولی شئ چې مونږ سره فیسبوک انسټاګرام ټویټر له لارې هم په ارتباط کې شئ. لینکونه په ډسکرپشن کې ورکړئ. هغه له لارې کولی شئ چې مونږ سره په ارتباط کې شئ. که مخکینی ویډیو مو نه وي لیدلی نو کولی شئ په آی بټن د ویډیو په اینډ کې او په ډسکرپشن کې کولی شئ چې ووینئ. راځئ چې اوس نننی درس شروع کوو. j'ai besoin معنا زه ضرورت لرم. je n'ai pas besoin معنا زه ضرورت نه لرم. هر کله چې یو شی ته ضرورت لري یو شی ته ضرورت نه لري. هر چې ضرورت لري مثبته خبره کوي. j'ai besoin اصل کې دا ورب چې دی avoir besoin دی. j'ai besoin معنا زه ضرورت لرم. je n'ai pas besoin معنا زه ضرورت نه لرم. که چیرې زه په ځای تو وي ایل وي ایل وي نو وي هغې لپاره هم د avoir خپله دغه اخلي. مثلا tu as besoin tu n'as pas besoin معنا تو ضرورت نه لري تو ضرورت لري. il a besoin il n'a pas besoin هغه ضرورت نه لري. avoir besoin معنا avoir besoin چې د دې ته خپله ضرورت درلودلو ته وایي وربې دی او ځان لپاره هر وینډینګ لپاره دا استعمالیږي. j'ai besoin زه ضرورت لرم. je n'ai pas besoin معنا زه ضرورت نه لرم. j'ai besoin à quelqu'un زه یو چا ته ضرورت لرم. هر کله چې په مثبتو جمله کې quelqu'un راغلی وي نو د هغې په منفي کې مونږ quelqu'un نشو استعمالولی. quelqu'un په ځای مونږ personne استعمالو. j'ai besoin à quelqu'un زه یو چا ته ضرورت لرم. که همدغه خبره منفي کې زه یو چا ته ضرورت نه لرم. je n'ai pas besoin à personne زه هیڅ چا ته ضرورت نه لرم. quelqu'un په ځای منفي جمله کې مثبتو جمله کې quelqu'un او منفي جمله کې personne. په منفي جمله کې مونږ quelqu'un استعمالولی نشو او په مثبت جمله کې personne. j'ai besoin à quelqu'un زه ضرورت لرم یو چا ته. je n'ai pas besoin à personne زه یو چا ته ضرورت نه لرم. je n'ai pas besoin à personne زه یو چا ته ضرورت نه لرم. همداسې مثبت جمله quelqu'un او په منفي کې د quelqu'un په ځای personne. j'ai besoin à quelque chose زه یو څه ته ضرورت لرم. j'ai besoin à quelque chose زه یو څه ته ضرورت لرم. j'ai besoin à quelque chose معنا زه یو څه ته ضرورت لرم. je n'ai pas besoin à rien زه هیڅ څه ته ضرورت نه لرم. je n'ai pas besoin à rien زه هیڅ څه ته ضرورت نه لرم. je n'ai pas besoin à rien زه هیڅ څه ته ضرورت نه لرم. هر کله چې مثبته جمله کې شوز راشي نو د quelque chose راځي. په منفي جمله کې د quelque chose په ځای موږ rien استعمالو. په مثبته جمله کې د quelque chose په ځای موږ rien استعمالولی نشو او په منفي جمله کې موږ د quelque chose په ځای quelque chose استعمالولی نشو ځکه چې منفي جمله کې quelque chose راځي. د quelqu'un منفي چې دی personne دی او د quelque chose منفي چې دی rien دی. j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi زه تا ته ضرورت لرم. j'ai besoin de toi زه تا ته ضرورت لرم. je n'ai pas besoin de ton aide je n'ai pas besoin de ton aide زه ستا کومک ته ضرورت نه لرم. je n'ai pas besoin de ton aide je n'ai pas besoin de ton aide je n'ai pas besoin de ton aide معنا زه ستا کومک ته ضرورت اړتیا نه لرم. j'ai besoin de toi زه تا ته ضرورت لرم. je n'ai pas besoin de ton aide زه ستا کومک ستا مرستې ته
اړتیا نه لرم. اوس راځو دویمه جملې ته. je n'ai pas. je معنا زه لرم. je n'ai pas معنا زه نه لرم. je زه لرم. تو تو لري، اله هغه لري، نو زامو مونږ لرو، وزاوی تاسو لري، الزو معنا هغوی لري. د هر یو لپاره لري، او که چیرې هر یو لپاره غواړو چې منفي کړي نو د avoir ورب څخه مخکې نو او وروسته pas کلمه استعمالوئ. je n'ai pas معنا زه ضرورت نه لرم. تو n'as pas تو ضرورت نه لري. il n'a pas هغه ضرورت نه لري. nous n'avons pas vous avez pas ils n'ont pas معنا هغه ضرورت نه لري. هر یو ضرورت دغه لپاره دا استعمالیږي. je زه ضرورت نه وبخئ. je زه لرم. je n'ai pas زه نه لرم. j'ai d'argent زه پیسې لرم. j'ai d'argent زه پیسې لرم. j'ai d'argent زه پیسې لرم. همداسې نور مثالونه. j'ai un voiture زه یو موټر لرم. j'ai un vélo زه یو سایکل لرم. j'ai un avion معنا زه یو طیاره لرم. j'ai un voiture زه یو موټر لرم. je n'ai pas un voiture زه یو موټر نه لرم. منفي دی. je n'ai pas un voiture زه یو موټر نه لرم. j'ai un vélo زه یو سایکل یعنی بایسکل لرم. j'ai un vélo زه یو سایکل یو بایسکل لرم. je n'ai pas un vélo je n'ai pas un vélo. په دغه وخت کې هر کله چې ان به منفي حالت کې ان استعمال، منفي حالت کې je n'ai pas de vélo زه څه لرم؟ سایکل نه لرم. په مثبتو جمله کې چې مثلا ان کلمه راغلی وي او په منفي کې بیا د ان نشو راوستلی، ان په ځای موږ د راوړو، د په ځای موږ د نه وروسته د هغه شی نوم راوړو. دا یو بیل درس دی چې موږ څنګه کولی شو په مثبتو جمله کې ان اون د استعمال کو، خو په لیکن منفي جمله کې استعمال نه کو. که چېرې دې ته ضرورت لري په دې باندې پوهېدل غواړئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ. زه په راتلونکي ویډیو کې د دې په باره کې خبرې وکړم. je n'ai pas d'argent زه پیسې نه لرم. je n'ai pas d'argent زه پیسې نه لرم. je n'ai pas d'argent maintenant je n'ai pas d'argent maintenant زه اوس پیسې نه لرم. فی الحال حال جاري کې اوس دستي پیسې نه لرم. je n'ai pas d'argent maintenant زه اوس پیسې نه لرم. je n'ai pas d'argent maintenant زه اوس پیسې نه لرم. je n'ai pas d'amis je n'ai pas d'amis je n'ai pas d'amis زه انډیوالان نه لرم. je n'ai pas d'amis معنا زه انډیوالان نه لرم. je n'ai pas d'amis زه انډیوالان نه لرم. je n'ai pas reçu je n'ai pas reçu ما ترلاسه کړی نه دی. reçu خو تاسو به پوهېږئ چې د recevoir سیکنډ فارم دی، یعنی د غوسو چې دی د غوسواخ دویم حالت دی. غوسواخ مونږ تاسو استعمالو. غوسواخ یعنی ترلاسه کولو ته وایي، ریسیف کولو ته وایي. مثلا یو شی ریسیف کې، یو شی ترلاسه کې، او د هغې دویم حالت چې دی د غوسواخ دویم حالت چې دی به غوسو دی. je n'ai pas reçu یعنی ما ترلاسه کړی نه دی، ما ریسیف کړی نه دی. je n'ai pas reçu ma commande je n'ai pas reçu ma commande ما خپل سفارش او خپل آرډر ترلاسه کړی نه دی. رستورانت ته ځي، هلته ناستې او خپل سفارش آرډر ورکړي چې دا داخلي بیا ویټر راځي، ویټر ته وایي چې ما خپله سفارش ترلاسه کړی نه دی، یعنی زما سفارش تر اوسه چا نه دی راوستلی. je n'ai pas reçu ma commande je n'ai pas reçu ما ترلاسه کړی نه دی. ما commande زما سفارش آرډر. کوماند خو تاسو پوهېږئ چې کوماند معنا سفارش آرډر ته وایي، ځکه چې کوماند چې دی د کوماندي له ورب څخه اخیستل شوی چې کوماندي وایي آرډر کولو ته، سفارش کولو ته، حکم کولو ته. دا چې د ناون دی ما کوماند یعنی زما سفارش، زما آرډر تر اوسه ما ترلاسه کړی نه دی. یو ځل بیا به تاسو ته ووایم je n'ai pas d'argent زه پیسې نه لرم. je n'ai pas d'argent maintenant زه اوس فی الحال پیسې نه لرم. je n'ai pas d'amis زه ملګري نه لرم. je n'ai pas d'amis زه ملګري نه لرم. je n'ai pas reçu ما ترلاسه کړی نه دی.
ژ غوسو که ووایي ما ترلاسه کړی دی منفي حالت چې دی je n'ai pas reçu ما ترلاسه کړی نه دی je n'ai pas reçu ma commande ما خپل اډر ترلاسه کړی نه دی که وایي چې ما ترلاسه کړی دی j'ai reçu ma commande ما خپل اډر ترلاسه کړو خپل سفارش ترلاسه کړو je n'ai pas reçu ma commande ما خپل سفارش ترلاسه کړی نه